سلامونه ښوونکي هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې ټرامپ منځني ختیځ ته سفرونه درلودله چې دغه سفرونه یې یوازې عربستان، قطر او امارات کې درلودله. په دغه سفرونو کې امریکا ولسمشر ډونالډ ټرامپ څه ناڅه 3 تریلیونه ډالره پانګونې امریکا ته جذب کړه چې دا د امریکا د ډالرو دپاره یو لویه پانګونه وه. دا د امریکا د راتلونکي دپاره لویه پانګونه او دا د عربو دپاره د دوی د اړیکو د ساتلو دپاره لویه پانګونه وه. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته دا خبرې کوم چې قطر څه ضرورت درلود چې د 400 میلیونه ډالره الوتکه ټرامپ ته ډالۍ کړه او په هغه وخت کې چې فلسطینیان هلته د لوږې مري او چینایانو په دغه وخت کې ورته مرستې ولېږلې، مګر قطریانو دغه مرستې ونه لېږله. زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تېرې شو. تر هر څه وړاندې که موږ د منځني ختیځ تاریخ ته وګورو، که د عربانو همدغه د شتمنیو ابتدا ته وګورو، مخکې دغه حالت چې اوس په عربانو دی دا حالت نه و. یا عربانو اقتصادي حالت ډېر ضعیف و. عربان داسې حالت کې و چې هلته په هغه دشتو کې نه اوبه پیدا کېدل، نه هلته کښت و کار کېده، کرونده نه کېدل، هېڅ نه کېدله او دوی فقط و فقط د مسلمانانو خیراتو ته ناست و چې کله هم عربان د مکه شریف ته مسلمانان راتله او دوی دپاره یو څه همکاري کېدل، بغیر له هغه د دوی اقتصادي حالت ډېر خراب و. ځکه چې په دغه منطقې کې چې عربان په منځني ختیځ کې حضور لري، هلته ګرمي د تل لپاره ګرمي چې وه ډېره منطقه ګرمه ده، هغه منطقه چې د ټوله ریګ ده، هغه منطقه چې د زیاتره شرم ځکه ده، هغه منطقه چې د زیاتره ترخم ځکه ده، هغه منطقې چې د زیاتره تروې اوبه لري. نو په دغه خاطر باندې په دغه سیمه کې نه اوبه پیدا کېدل، هغه وخت کې ټکنالوژي هم نه وه چې سیستم فلټر ووځي. یعنې عربان په هغه وخت کې ډېر په بد حالت کې وه. چې انګریزان راغله، چې کله انګریزان راغله دغه منطقې ولیدل چې دلته تیل دي، بیا د دوی د تیلو د په ایستلو کې چې دا تیل شروع شوه او په نړۍ کې دا پرمختګ راغی، بخار ماشین راغی. دا و چې پر عربانو باندې الهي نعمت وسو او دغه د تیلو د تولید سره د دوی اقتصادي حالت دې ځای ته ورسېدی چې اوس د نړۍ په سطح باندې عربان په کورو کې ناست دي او د مځکې د لاندې څخه اوبه نور هندیانو، پاکستانیانو، افغانانو، دغه نور کارګران ورته باسي. عرب شیخان په کورو کې ناست دي، ورته پیسې د اسمانه راځي. دا بس یو الهي نعمت چې د دوی د ذخایرو څخه شروع سو او دغه حالت تر اوسه پورې هم دوام لري. اوس راځم په دې باندې خبرې کوم چې د قطر څه قراردادونه یې د امریکا سره وکړله. قطر په اصل کې 1.4 تریلیونه ډالره، یعنی هر تریلیون چې دی حدودا 1000 میلیارد ډالره کېږي. 1000 میلیارد بلیون کېږي. 1000 میلیارد ډالر چې دی دا 1 تریلیون کېږي. یعنی 1400 میلیارد ډالره پانګونه قطریانو د امریکایانو سره لاسلیک کړه، چې په هغه کې ویل شو چې تر 2040 کاله پورې چې څه تیارې بوهینګ کمپنۍ جوړوي دا ټوله د قطر ته راوسپاري. یعنې قطریان د دوی خریداران دي چې هر څومره تیارې راځي بس رادسي موږ یې درڅخه رانیسو. چې دا یو لویه پانګونه وه چې دا د قطریانو د راتلونکي دپاره ډېره ستره پانګونه ده. په اصل کې ګوره دوی چې دپاره غواړي چې دلته د دومره تیارې رانیسي. په دغه اوس حالت کې د نړۍ ټول ترانسپورتي سیستم چې دی په هوایي ترانسپورت باندې دوی ډېره اتکا کړې ده. ځکه چې یو خو دا دی چې د خلکو اقتصادي حالت سم شوی دی، هر یو سفرونو کې د سفرونو دپاره ډېر تیارې پکار دي او دغه تیارو قدرت چې دی په اوس حال کې چې دی د امریکا تر کنټرول لاندې. ځکه چې امریکایي کمپنیان چې دی ډېر تیارې لري، د هغه نه وروسته چینایي کمپنیان ډېر تیارې لري، د هغه نه وروسته امارات ډېر تیارې لري او د هغه نه وروسته قطر تیارې دي. او اوس قطریان غواړي چې دا حالت بیخي داسې ورسي چې په نړۍ کې دوی اولین هیواد وسي چې ډېرې تیارې لري. او چې کله هم تیارې درڅخه ډېرې شوي بیا د نړۍ ټول ترانسپورتي نظام ستا په لاس کې لېږي. چې کله د نړۍ ترانسپورتي نظام ستا په لاس کې ولیدلو بیا هر هیواد ستا څخه غوښتنه کوي چې وروره د خپل قطر ایرلاین راوړه زما په هیواد کې د زما وچه میوه واخه یوسه، هغه بل ځای ته یوسه، زما مسافر یوسه، مثلا د امریکا څخه ما ته یو پورټ جوړ کړه او ما دپاره یو ترانزیت سیستم جوړ کړه. دا ټول هیوادونه بیا راځي او د عربو ته زاري کوي او عرب به بیا دوی دپاره
ترانسپورتي نظام جوړوي او دا ترانسپورتي نظام هم چې کله جوړیږي بیا چې کوم صادرات واردات یې درلودل دا باندې هم خپل اقتصادي سیاست او رواني سیاست په هر ډول باندې بیا همدغه حربانې په نور هیوادو باندې عملي کوي. دا د دوی راتلونکي دپاره یو تضمیني تجارت دی چې هر هغه هیواد چې نړیوال هوایي ترانسپورت خپل تر کنټرول لاندې ونیولو یعنې په راتلونکي کې د دوی هیواد حالت به د تل لپاره روښانه واوسي. دا د عربانو اولین پانګونه د قطریانو چې دوی غواړي چې تر 2024 کال چې څوم تولیدات کېږي هغه تولیدات موږ ټوله د بوینګ څخه اخلو، یعنې بوینګ کمپنۍ به اوس مصروف اوسي یوازې د قطریانو دپاره تولید کوي. په دویم قدم کې دوی د مصنوعي ځیرکتیا دپاره هم پانګونه اعلان کړې ده چې موږ غواړو چې خپل زراعتي سیستم او خپل مثلا د تیلو سیستم د خپل د سرحداتو کنټرول چې دی دغه ټوله موږ په مصنوعي ځیرکتیا باندې سمبال کړو تر څو راتلونکي کې یو څوک راځي زموږ هیواد ته زموږ امنیت خوندي واوسي، د دوی هغه داخلي امنیت چې دی هغه کمرې سیستمونه چې دي هغه به ټول په مصنوعي ځیرکتیا واوسي. یعنې د دې نه وروسته د دوی هغه پولیس به هم روباټ واوسي، د دوی اردو به هم روباټ واوسي، د دوی سیستم به ټوله روباټ واوسي. دا د دویمه پانګونه ده چې د حول کې د تیارو دویم د مصنوعي ځیرکتیا دپاره د قطریانو ویلي چې موږ خپل په ټولو صنعتونو کې مصنوعي ځیرکتیا راوړو چې دا د منځني ختیځ دپاره د عربو دپاره یعنې د اسیا په سطح باندې وروسته تر چین، عربستان او قطر دا د په لوړه پیمانه باندې دا پانګونې کړې دي او دوی غواړي چې خپل راتلونکي په دغه برخه کې تضمین کړي. په راتلونکي کې هر هغه هیواد چې خپل ژبه یې خپل مصنوعي خپل سیاست او خپل مالي سیستم په مصنوعي ځیرکتیا باندې سمبال کړو هغه هیواد به پاتې اوسي. کوم هیواد چې مصنوعي ځیرکتیا نه درلود هغه هیواد به د یو فقر لاندې او بدبخت هیواد به پاتې اوسي. دا دویمه پانګونه وه چې قطریانو د امریکا سره یې لاسلیک کړه. په دریمه پانګونه کې عربانو په خپل د شخصي دفاع لپاره یو څه وسلې وکړې مګر هغه وسلې چې عربان د عربستان او امارات کړي په هغه پیمانه باندې نه وه. څلورم کې په څلورمه برخه کې عربانو د قطر شیخ د امریکا په ډیرو کمپنیانو کې خپل پانګونې اعلان کړي چې حدوداً $1 تریلیون په اندازه باندې دوی پانګونه غواړي چې په داسه باندې په امریکا کې وکړي چې دا د امریکا دپاره ګټه ده، دا د قطر دپاره ګټه ده، دا د دوی راتلونکي نسل دپاره ګټه ده. نو دا هیوادونه دي چې خپل راتلونکي نسلونو دپاره کار کوي. زموږ یوازینی بدبخت هیواد یو چې خپل هغه نسلونه هم وژنو، د نورو پروژو دپاره خپل اولادونه هم تباه کوو، خپل اولادونه هم د راتلونکي د تروریستي پروژو دپاره اوس اماده کوو چې د راتلونکي تروریستي پروژې راځي بس خالي مغز انسانان زه ولرم بس ورواستوم هلته ځان ووژني دا ده. مګر دلته چې عربان دي که امریکایان دي که چینایان دي که جاپان دي که نور ملکونه دي هغه خپل د ولس لپاره راتلونکي پلانونه جوړوي. زموږ په هیواد کې همدا اوس د یوې ورځې پلان نشته چې سبا ورځ کې څه کوو. زموږ په هیواد کې همدا اوس د یوې شپې د ډوډۍ پلان نشته، بس همدغه ته ناست وایي رس خو خدای حواله کړی دی ورځه الله تعالی ته بغارې وه. دا زموږ د رهبر خبره ده چې په دې هیواد کې کړې ده. نه پلان شته، مصنوعي ځیرکتیا خو موږ په مځکه باندې ښخ کړو، نه د طبي پیښو دپاره یو کوم پلان شته، نه د ماښام ډوډۍ دپاره پلان شته، نه د په هیڅ برخه کې بس خلشني چاوي د خوري ملایان ناست دي او هر یو دوه درې ښځې کوي او خپل عیش و نوش دي شروع کړي دي. بس د ملت خیام په زوره پیسې اخلي چې د خدای او د رسول په نامه باندې بس د مسجد د کومک په نامه باندې هم ملت یې تباه کړی دی، هم ملک یې تباه کړی دی، هم یې زموږ عزت خاورې کړی دی. که موږ نور هیوادو ته وګورو چې نور هیوادونه په څه ډول روان دي او موږ په څه بدبختي کې روان یو. د یو خوا هلته پخواني اشرار تروریستان را روان سوي دي، د هیواد په ملي ګټو دپاره خطرات جوړوي. دلته دننه بله تروریستي ډله ده دا خطرات جوړوي او زموږ د راتلونکي نامعلومه راتلونکی دی چې موږ به څه ګدیګر واوسو، زموږ راتلونکي اولادونه به څه واوسي څه نه واوسي. نه تعلیم شته، نه پانتون شته، نه ټکنالوژي شته، نه اقتصاد شته، هېڅ شی نشته. بس ملا دی او شنې چاوې دي او هر څه یې چې وویلو باید ملت هم قبول کړي. هیله مند یم چې دغه تباهي او دغه بدبختي د افغانستان د افغان ولس د سره څخه ژر لرې سي. دا د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې څه ترلاسه کړو چې تر بیا هم په لاس سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ
او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.